خو زما خو یو څو پوښتنې دي ګورو د قاري صاحب نه ښه نو جمهوریت چې څه ورکړي څه نه دي ورکړي تاسو ته معلوم دي او د خلکو ته معلوم دي ولس ته معلوم دي نه خو ته ووایه تاسو ته څه درکړي دي موږ ته څومره معلومات د هغه خو زه خبر یم چې څه شی درکړي دي ځکه چې دغسې تاسې نه پخوا مخکې هم دغسې اسلامي جمهوریت او د اسلامي امارت او د اسلامي ګوره د اسلامي دغه چې کوو هغوی چې راغله وروره چورو چپاولې شروع کړو هغه اسلام یې داسې بدنام کړو چې اوس تاسې کری شئ تاسې به بیخي داسې کوي چې سم په شرمونه به وشرموئ اوس د مخکې تاسې یو خبره کوله د طالبانو چې د امریکایانو زموږ کور ته افغانان راولي او امریکایان ننوځي او د امریکایانو سره موږ څه وکړو بیا هغه امریکایانو سره څه وکړل تاسو هغه امریکایانو سره تړون وکړو چې وروره کور دې ودان چې زما په کور راغلی وي او بیا دې پرېښودل همداسې تړون مو ورسره وکړه همداسې تړون مو ورسره ودرېږه بې غیرت همداسې تړون مو ورسره وکړو چې کور دې آباد چې د ما په کور راغلی که دا تړون مو ورسره وکړو چې 14 میاشتو کې به له افغانستان نه وځې چې 19 ورځې او 3 ساعته یې پاتې دي 2 ساعته دا تړون مور سره کړی که دا تړون مو سره کوي تشکر خو تاسو کوه د واشنګټن ساتونکي خو تاسو یاستئ د امریکانو د مرګ او د ژوند د حفاظت دپاره د بیسونو مخکې خو تاسو ولاړ یاستئ وشرمېږه تړون څه رقم شوی امریکایان د مای تر لومړۍ نیټې که له افغانستان نه ونوتل داسې به وژل کېږي لکه نن چې غلام او مزدور عسکر وژل کېږي او مبین صاحب ستا په کور چې څوک ننوځي ته به هغې ته وایې چې وځه زما کور نه که هغه به وژنې نو ته به یې څنګه ومې وژل تی په مخکې ولاړ وې بې غیرته خو ته ورسره راتللې تا راوستل تا د مانګړ ته راوسته ته وجدان لرې په ساپېړې وهلې تا ورته یې لاس مه اچوه چې ما راوستل خو ته په مې راوستل چې را دې وسته خو ما هغه د وژل وسې له هېواد نه شړمم نور ملتونه کړت نسی ورته کولای مونږ ورته وایو چې وزه ګډ اوټ سره له مزدورانو دی ته وشرمېږه ته په کومو سترګو راځې دلته برنامه کې خبره کوې تا خو د امریکایي عسکرو په څنګ کې ولاړ دي مونږ انګړ ته دې راوسته ته ورسره ولاړ امریکایان به ولاړو تا به د خویندو په کوڅیو کې لاسونه اچول د تا غیرت چېرته والته اوس هم بیسونه ساتې د خره غوښې یې در باندې وخوړلې وشرمېږه ارګ نه دې ورته فاحشهخانه جوړه کړله ته په کومو سترګو ته راځې د طالب په تړون باندې نیوکه کوې طالب خو د غیرت تړون سره وکړه چې له افغانستان نه ووځه صحیح غږېږه جمهوریت شی درکړل د خره غوښه مبین صاحب دا قطع کوم زه خبرې کومه نو خو چټي لګیا که نه ته وایې طالبانو تړون دغسې تړون سره کړی اوس داسې یو بله خبره درته کومه چې اوس د جهاد جهاد د تا سر وخوري د جمهوریت شاهین صاحب هغه ویډیو ته ورته واچوه د جمهوریت ثمره اوس دا ویډیو په باندې واورې ورته دا وګوره سرباز وروره مایک د بند که دا وګوره برگشتن به ولسوالی‌های خود را دارند. این زنان از ولسوالی‌های دوردست ولایت بغلان در این برنامه دعوت شدند اما به دلیل پرداخت نشدن پول توان برگشتن به ولسوالی‌های خود را ندارند. همین در تازنی که مثلا در جمع آمدن از کدام از دوشی از اندراب پس کلگه هم که مربوط دوشی باید میشن و من خودم یک معلم هستم سلزایی صاحب زنگ زده بودن که بود ما اینجا آمدیم مثلا از مکتب آمدم همین نفرای اینجا پروش پراگندن میکنم نان خوردن و میکنم کرای موتری و اینا هست که ماده کده بودن برای خودشان خودم موقع زنگ زدن اما مرزی دفعه کنم مستفید نشدم یعنی من بتونم من مجبور هستم دیگه جیب خود برای از یا کرای موتر بستم بخاطر که هیچ کس حاضرم نیست و شما میبینید خودتان دیگه نمی برنامه آخرش هم دیدین شما از اول شما از هفت صبح آمدن و ما ساعت 1 بجه آمدیم تو مکتب مسئول بودم دیگه هم میبینیم که هیچ کسی در اینجا وجود نداره موجود نیست که یک چوبا دستشان است کسی باید که نان بده ما را من حیث کراچیوانا فکر کردم یا من حیث یک کسی که باید به خاطر یک لقمه نان خود فرقش بکفانه این هم نتیجه صلح است و این هم به خاطر صلح است این میگه نتیجهش نمیاد اگر ما صلح نخواهیم هیچ وقتی قسم نمیشه اگر ما صلح بخوایم در بدر دیگه مجبور مرد تفنگ بگیره یا خانم‌ها بم دستی بگیره یا مثلا از گرسنگی هر کار میشه میگه به تنگ اومدی به جنگ نمی مجبور است خونی صلح هست 10 نفر رکاودی کرایشی چی داشت کلش سرتون تاوان شد دیگه تاوان است دیگه میبینی خودت که لیست من دستم است لیست من دستم است گفت میگردم هیچ مسئولی نیست اینجا حاضر شوه بگه بسم الله چشم
من دیگه تا این بارم مجبور هستم برم یا کافی ببرم یا از یک دکانداری کسی را ضمانت بدم، یک مقدار پول کرایه کسی را بدم برای طرف کنش. این زنان میگویند صلح که با آغاز آن دروغ و فریب باشد هیچگاه به سود مردم کشور نخواهد بود. کوتی آمده. دوست کوتی آمده میریم مرتبط کردن که بخواد بیاین که صلح کنیم. اینجا آمدیم نه برای ما کسی نان دادن، نه کسی برای ما کدام پیسه دادن. ما را گفتن که بیاین امیدوار ساختن که شما را پیسه میدن. یک کسی برای ما نه پیسه میدن، نه کسی برای ما نان دادن. تا بار تا دو بجه روز مردم هستیم که با دروغ سر و کار داریم. نه نان خوردند و نه کرایی برگشتن به ولسوالی های خود را دارند. این زنان از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان در این برنامه دعوت شدند، اما به دلیل پرداخت نشدن پول توان برگشتن به ولسوالی های خود را شاهین صاحب ویډیو بیرته لږ څه ساره شوله. ښه دغه د جمهوریت ثمره خلک یې راغوښتي دي، ډوډۍ چای پیسې اوس هېڅ شی هم نشته. مبین صاحب دا هغه خلکو راغوښتي دي لکه تاسو غوندې پخواني جهادیانو. ولې داسې جهادیانو راغوښتي دي او اوس غولولي دي دغلته داس مبین صاحب دا ګورئ، مبین صاحب دا د جمهوریت راغوښتي وو که نه، دا د جمهوریت مظاهرې دي. هر ولایت ته 15 میلیونه افغانۍ لېږلي دي، 50 لکه افغانۍ چې په هغې ولایت کې په هغې نه مظاهرې خلک جوړې کړي. او دغه ولس چې دوی دا 15 کاله د لوږې نه مرګ ته رسولی ده، نو دې ولس ته به په هر ولایت کې 2-2 زره افغانۍ ورکوي. او دا د موږ په خوست ولایت کې په ټولو ولایتونو کې ګورئ، موږ تاسې خو د بل ځای اوسېدونکي نه یو، خو د دغې خاورې اوسېدونکي ورځنۍ جریاناتو معلومات راته کېږي. دا اوس دا فیسبوک دا لایف خو کومه بله دنیا نه ده چې موږ په بله دنیا کې په سپوږمکۍ کې لګیا یو، خو دغه د موږ تاسې ولایتونه دي، کلی دی، قوم دی، د موږ خپل ولایت ته د ارګ نه پیسې راغلي دي، معلوم مشخص خلک دی، هغوی ته ورکړل شوي دي، هغوی فعالان دي، مدني فعالان دي، د ولایت له لورې پیسې ورکړل شوي دي چې مظاهرې تنظیم کړي. او معلومه څوک چې مظاهرې ته ورځي د هغې ریټ معلوم دی، هغې ته پیسې ورکول کېږي، ډوډۍ ورکول کېږي، امتیازات ورکول کېږي. دا خو اوس دا خلک ولې د موږ سترګو ته خاورې راشیندي؟ موږ خو د کوم بل ځای نه یو راغلي، نه کومه په بله دنیا کې ناست یو چې دوی د موږ خاورو ته سترګو ته خاورې راشیندي. دوی لګیا دي دا اوس نه، دا مخکې څه وخت مخکې به تاسو ته یاد وي چې د کله د غني او د عبدالله په منځ کې لانجه وه، د دوی جمهوریت د خطر لاندې و. هغه وخت کې هم دوی پیسې لېږلې وې، پیسې به ولایاتو ته لېږلې چې مظاهرې پرې تنظیم کړي. دغې ټامیانو ته اوس اخري وسیله هم دا ورپاتې ده چې د دغې بیت المال د دې خوار ولس دغه پیسې اوس په دې لار ولګول شي. دا به دوی ولایتونو ته لېږي، هر ولایت ته لېږي چې په هغه ولایت کې د جمهوریت په ملاتړ مظاهره وشي، خلک راټول شي. بیا دا یې وایي دا جهادیان دي. دا د جمهوریت حاصل د جمهوریت وایم دی ته خلک په پیسو اخیستل، ووټ په پیسو اخیستل، ژورنالیست په پیسو اخیستل، مدني فعال په پیسو اخیستل، درباري ملا په پیسو اخیستل، رسنۍ په پیسو اخیستل، هر څه په پیسو اخیستل. او ته په دې ملت واخ کوي، خو څومره پیسې چې ته د دې خلکو په اخیستلو مصرف کوي د هغې په 100 چنده به ته بیا ګټې هم د دې ولس نه د دې ولس د خلکو ته چې کوم څه ته ورکوي دا به بیا د دوی نه ته واپس د دې په 2 چنده ته اخلي. دا د کاپیټالیزم سیستم هم داسې ده چې د ولس نه سرمایه. تاسو اروپایي هیوادونه وګورئ، امریکا ته لاړ شئ، اروپا د اروپایي هیوادونه وګورئ، ښځې دې ګورئ، ښځې څومره شاقه کارونه چې په اروپا امریکا کې دي هغه ښځې کوي، سخت کارونه کوي. 12 غنټې 14 غنټې 18 غنټې هغه کوي، دا وظیفه کوي. 18 غنټې دی په یوه کمپنۍ کې په یوه کارخانه کې وظیفه کوي، او دې ته چې تنخواه ورکول کېږي د هغې د تنخواه نه بیا انشورنس ځان نه ترې کټ کېږي، یو ټیکس ځان ته ده، بل ټیکس ځان ته ده، بل ټیکس ځان ته ده، په مختلفو نومونو. همدا تنخواه چې 18 ساعته دې مزدوري کوي، دغه د 1800 ساعتو مزدوري بیا همدغه کاپیټالیزم، همدغه سودي نظام دا واپس د دې نه اخلي، دې ته ډېر کم شی ورکوي. د ورځې 18 ساعته مزدوري کوي، د 18 ساعته وظیفه کوي، د ورځې 18 ساعته دې ته په ساعت تنخواه ورکول کېږي، په ورځ هم نه ورکول کېږي.
که په 1300 ساعتونو کې دی 18 ساعته وظیفه وکوله 1 ساعت غیر حاضر واغد 1 ساعت پیسې ترې کاټ کیږي دا او بیا چې کله دې ته تنخواه ورکول کېږي د دې د بانک ټیکس ځان ته ده بجلي ځان ته ده او ګیس ځان ته ده د ټلیفون ځان ته ده او د روغتیایي خدمتونه ځان دې ته ډېر کم شی پاتې کېږي هغه بیا دغه نظام ته ځي د دغه نظام په راس کې چې څوک د میلیاردر ده چې هغه پرون میلیونر و نن میلیاردر ده سبا د دې سرمایه د حساب نه وځي هغه دغسې په مخ روان ده دغسې سرمایه زیاتېږي په جمهوریت کې خلکو ته پیسې ورکول کېږي په پیسو اخیستل کېږي په ډېر کم شي اخیستل کېږي ډېر زیاتې پیسې هم نه ورکوي غني دا خلکو ته ډېرې پیسې نه ورکوي دا ټامیانو په جمهوریت کې ډېرې پیسې نشته کمې ورکوي خو خلک یې اخیستي دي خلک اخلي د دې په خاطر چې دوی په دې ملت واکمنان پاتې شي همدغه پیسې چې دوی مصرف کوي پرون چې غني څو سوه میلیونه ډالر مصرف کړي دي په خپل انتخاباتي کمپاین د کوم ځای نه مصرف کړي دي کومه په هغه لوګر کې د پلار ځمکه خرڅه کړې ورته خو دا همدا د دې ملت پیسې دي همدا د دې ملت بیت المال ده او څومره چې مصرف کړي وي د هغې په 100 چنده پیسې وګټلې او روان دي تاسو وینئ قاری صاحب هغه مفکر جهان دا په یو څو وخت دا خبر رسنیزه شوه چې د ډالرو بکسونه د افغانستان امریکایي رسنۍ پرې وغږېدې سیګار راپور پرې جوړ کړ سیګار چې د افغانستان نه د ډالرو بکسونه او د سره زر د افغانستان نه وځي په قاچاقي ډول په قاچاقي ډول څوک باسي زه یې باسم ته یې باسي دا بل بیچاره افغان یې باسي هغه بیچاره خو چې تایرې ته خېږي یو چاکو چې ورسره وي 15 ځایه تلاشي کېږي یو وړوکی چاکو ته یې ریته نشي خېژولی دا څوک خېژوي دا همدا ټامیان چې په واک ناست دي دغه د سرو زرو او د ډالرو قاچاق یې باندې روان کړی ده دغه ډالر دوی وباسي دي د خاورې نه روان کړي دي دا د جمهوریت حاصل ده دا د ټامهوریت حاصل ده بالکل مبین صاحب د ارسلان نوبت پکتیا ډیر وخت ناست دی ارسلان مهرباني وکړه ارسلان پکتیا سلامونه مبین صاحب تاسو ته او شاهین صاحب قاری سعید خوسی ته سټوډیو کې ټول ملګرو ته سلامونه ها مبین صاحب تاسو دا خبره کوئ چې موږ افغانستان ته راځو اسلامي امارات راولو نو دا اسلامي امارات خو اول خو دا زه نه منم نو ته په زوره باندې منې دا به څه کوز ته نه منې اوس سړی دا خو زه تا نه پوښتنه کوم سره مخصوص اور بل خبره تاسو د امریکایانو سره بل خبر دغه دا تاسو د امریکایانو سره کوم تړون وکړو تاسو شور جوړ کړی د امریکا ما د سبا د امریکا وی چې زنه وځم نو بیا تاسو هغه څه پیدا چې خبر وای وادرم تر ما ډول نه ول اور چې نو ته خو تم افغان ته بم را سره سیمون بم سو بیا به لساره پی شروع کو ته بیا نه کې جنگ را سره چې امریکان ما څه پیدا زه سبا امریکا د سره ته ما وای نه خو ته امریکان چې راځي دا خور مور خويند جماعت منبر دا خو تام باندې حق لري لته به تم راسي دته خو بیا خو نو وتل د بانا به ختمي تبم په شروع کې کنه نو د امریکا زم د افغانستان کې زما کوته نه راځي امریکا خو یو کوته ورځي چې توپکی او سره جنگي کې وو کنه خو امریکا مغه کوته زی تا په خپل ارڅ منلې دي اوس فرض کې او سړی ته وایي دا زهر روخره کنه ولم دي چې سړی په خپل خوري وشتلو ته څه ضرر ده تا دا زهر خپل منلې دي دا دیموکراسي دی خپل منله هر څه چې امریکان درته وایي هغه مني نو تا کور ته چیشته راځي لیونی دي چې خپل کسان وژني امریکان دغه چا کور ته دي څوک امریکان وژني ټوپک ساتي دا شکې ساتي د امریکانو د وژلو وسایل ساتي امریکا مغه کور ته ځي ښه ته کرا د پبجي باندې کینه کې امارات د نه منم خیر د مې منه صحیح ده هیڅ پروا نه کوي زور نشته سره او دا بل رور ته مخوار کوي چرته نو هدايه او د پکې نه مې السلام علیکم وعلیکم السلام مبین صاحب مو یو سوال د امارات قائم شو په افغانستان کې دا به لازم کیږي یاد هغه ده چې په سعودي عرب کې د ابو جهل کرنه د غلو ټټۍ جوړه شو په افغانستان کې یا د امارات په وخت کې چې قائم شو د ډاکټر نجیب کر دغه شی پته د باید د کرنه غلو ټټۍ جوړه شي
خیر دی یوې 2 میاشتې تنخواه به زه در ولګم. دا خو به زه درته وکړم خو دا پیسې زر راولېږه دا خو هسې مونږ نیت کړی ما یې په خپلو مصارفو به وکړم خو چې تېر رالېږي نو بیا به نور زیات پې ور جوړ کړو دا څه یې نقشه به ته خوښه کړي پیسې زه در لګم انشاءالله چې داسې غولو ټټۍ ته نه جوړه کړو چې مهرباني ډاکټر تڼیوال صاحب مهرباني وکړه د افغانستان خانه ولسمشر د ګوره مکوي توهین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې اجازه مو راکړه. ما ته فقط 2 دقیقې اجازه راکړه. مهمې خبرې خو تاسو وکړې د جمهوریت په دې نورو شیانو باندې خو زه راځم د تاسو په د اول سر کې خبرې وشوې د یتیمانو د کونډې په باره کې که اجازه یې 2 خبرې وکړم. زه به د ټول اسلام پالو نه د تاسو د لایف نه خواهش کوم د ټولو افغانانو نه چې په هر قسم کولی شي حد اقل د یو یتیم کفالت په لاس کې واخلئ. حتی یو کلام کتابچه چې ورته ولیږئ نور چې نه یو کتاب کتابچه یو قلم یو بوټ چې دا ورته واخلئ د هغه ورونو که تاسو بل ځای کې ناستې اروپا کې ناستې بل ځای کې مستقیم په جهاد کې نه زما فکر کاري صاحب دا تاسو ته تشریح کوي چې دا مستقیم جهاد دی. دا کار وکړئ او مونږ دا نه وایو چې مونږ صرف د اسلامي امارات ګوره یو خو د غاړ د افتخار ځای دا دی چې تاسو ماته وښایئ چې د اسلامي امارات د شهیدانو یوه کونډه چاته لاس نیولی یا کوم بچی چاته لاس نیولی وي په دې باندې افتخار کوو مونږ. زمونږ کونډې په عزت ناستې دي بچیان په عزت ناست دی دا د الله برکت نصرت دی چې داسې اسلام پال شته دی چې د خلکو سره په هر وخت د خپل ډوډۍ خپل اوبه ورسره تقسیموو. دا مې یو خواهش و د ټولو اسلام پالو وروڼو نه. نور څه نه لرم نوره خبرې تاسو وکړئ. ډاکټر صاحب محترم الله تاسو ته اجر درکړي. تاسو هم کې صحیح مې په دې برخه کې الله دې ستاسو خوارۍ قبول کړي. مبین صاحب ډاکټر صاحب محترم هم الحمدلله د موږ د یتیمانو د کفالت د برخې او غوښنه برخه الحمدلله دی هم لري. د 10 یتیمانو کفالت د په غاړه د الله رب العالمین د ته اجر ورکړي او د نور افغانانو ورونو نه هم د موږ غوښتنه دا ده موږ الحمدلله دا بنسټ چې دا د ملګرو ته معلومه ده چې موږ سره په رابطه کې د موږ یو ډېر شفاف سیستم ده الحمدلله چې چا 1 روپۍ هم را لېږلې ده موږ ته 1 افغانۍ هم را لېږلې ده هغې ته مو د هغې ثبوت ورکړی ده چې هغه په ځای مصرف شوی ده الحمدلله. نو الله دې د ورونو سره کومک وکړي الله دې دوی ته اجر ورکړي. مخته رمضان روژه را روانه ده الحمدلله چې موږ پروګرامونه لرو هم د دوی نه مونږ خواهش دا ده چې د دې کونډو یتیمانو د دوی لاسنیوی وشي او دا رمضان د دوی هم په خیر تیر شي او په خوند تیر شي لکه څنګه چې موږ تاسو تیروو. ډېر ښه الله مو قدر کوي عزتمن شي. ښه زاهد افغان صاحب مهرباني وکړه. زاهد افغان مایک مو خلاص کړئ. زاهد افغان غږ شته شاهین صاحب؟ نه مبین صاحب غږ یې نشته دی. غږ دې نشته زاهد افغان ورشه تاندر دا بل داسې بابا غورغوري دی که تاندر دی نه پوهېږم. تاندر د مانه چې لاندې ده ډنډر یې که تاندر یې مایک پس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. موضوع مو په څه ده مبینه؟ موضوع مو په جمهوریت شلیدلی او پاشلی جمهوریت مردار جمهوریت په 20 کالو کې موږ ته څه راکړل. نو دا جمهوریت خو څه په امریکا کې نه ده دا خو په افغانستان کې د افغانان دغه مسلمانان 99% مسلمانان دي دغه په خپلو ګډونو سره دغه جمهوریت کوي نه په اسرائیلو کې نه په امریکا کې. دا افغانان جمهوریت غواړي که نه دا افغانان چې غواړي خو دغه افغانان پکې ژوند کوي دا خو نور خلک ژوند نه کوي. افغانان رښتیا هم افغانان جمهوریت غواړي د جمهوریت څه ورکړي دي اسلامي جمهوریت غواړي اسلامي جمهوریت نه کوپري جمهوریت و سړی اسلام مو د نن جمهوریت کې ولید چې بسم الله نه سو ویلی اسلام مو راته معلوم ده چې شړنګا بابا د سره رقم مسلمان ده د تهجد مونځ په اشراق کې کوي د اشراق د مازدیګر کوي هغه خو سره معلوم وي دا اسلامي ټکی یو طرف ته ښه په قدر کېږده. جمهوریت څه معنا اسلامي جمهوریت ګډون یووالی همپذیري پیژندنه د یو بل دغه جمهوریت کې خو داسې هم سته وروره
چې ښځه او د نر حقوق یو شی دي که نه؟ داسې نسته ده. ښځه خدای ښځه پیدا کړې ده. دا اسلامي جمهوریت ده. دا څه امریکایي جمهوریت نه ده. خو سعیده خو اسلامي جمهوریت ده که نه؟ دا اسلامي جمهوریت دموکراسي ده، د ښځو او د نر د حقوقو د درګار د چغې وي دا حکومت پې من کریږه. خو ما لکه اوس په اردو کې ښځې سته که نه؟ په ادارو کې ښځې سته که نه؟ ستا دي. ولې هر نظام ټوله نړۍ کې سته دي. په ټوله نړۍ کې سته دي. صحیح. نړۍ پرېږده، د افغانستان به سره ونیسو. ولې دا ټوله نړۍ سره اسلام یو اسلام خو دا ټوله نړۍ خو یو ورته اوس خو ما خو موضوع په افغانستان ده. د افغانستان کې خو جمهوریت دا صحیح شو. ښځو او د نر حقوق یو د اردو عسکر دفترو کې باید یو نه دي. هر یو په خپل ځای باندې صحیح شو. هر یو په خپل خور دې په کومه اداره کې کار کوي. نو ستا ښځه په ایرامډۍ کې ودرېږه که نه؟ خو ته جمهوریت غواړې. زه خو جمهوریت نه غواړم. ښځه دې په اردو کې په کوم منصب باندې فایزه ده؟ فرض که دنه مور دې د پارلمان وکیله ده که نه ده؟ ته جمهوریت غواړې وروره. زه نه غواړم. جمهوریت مردود ده. ګوره ستا غوندې خور دې ودرېږه جمهوریت غواړې. خور دې په اردو کې عسکره ده، منصبداره ده، امنیت قمندان ده، په کوم چا کې ترجمانه ده. چېرې ځکه حقوق مساوي دي په جمهوریت کې. مهرباني وکړه غوسه کېږه. جمهوریت منې هر افغان نه دغه خپله خور دی په کور کې میرمن دی. اجازه ورکوي چې لاړ شي په عسکرو کې کار وکړي؟ خپل خبره کوه. خور ته د دا اجازه ورکوي، میرمنې ته د دا اجازه ورکوي چې لاړ شي په ملي اردو کې کار وکړي؟ آیا ته خپله خور ته اجازه ورکوي انتحاري په خپل قانون کې؟ زه جمهوریت نه منم. زه دلال نه یم. زه دیموکراسي نه منم. هغسې چې جمهوریت منې اول به یې له کور نه منې. زه اسلامي نظام منم، اول په کور کې عملي کوم. د ما بچی باید سبق ووایي، جومات ته لاړ شي، 5 وخته لمونځ وکړي. میرمن مې ټول شرعي قوانین په ځان باندې تطبیق کړي، صدر وکړي، پرده وکړي. حتی د ما له ورور نم باید پرده وکړي ځکه اسلام ورته ویلي دي. صحیح شو؟ زه له کوره. ته چې جمهوریت منې ورور اول به د خور لیږې، یا به ښاروالۍ ته، یا به سیکس ایجوکیشن ته لیږې، یا به کوم هوټل کې لیږې چې ویټر شي. ځکه باید کار وکړي، یا به په اردو کې یا به په پولیسو کې. دا نشي کېدلی چې نور خلکو ته جمهوریت او د تاسو د خور نوم د تا خور فرښته ده، لیکن دا په اردو کې چې کار کوي دا ټولې ډمې دي. ولې غوسه کېږي؟ د وطن